نو زه د عبادتونو څخه په دې میاشتې مخکې یوه خبره ده، هغه دا ده چې دا میاشت د ګناه څخه فارغه کول. زه ډېر ځله خلکو ته وایم چې یاره روژه څه مطلب؟ د روژې مطلب خو دا دی چې خوراک پرېښول، د روژې مطلب دا دی چې څښل پرېښول، د روژې مطلب دا دی چې په خپل کور کې د خپلې زنانې سره الفت او نزدېکت پرېښول. لیکن زه دا ښکاره خبر کوم دا ټول حلال کارونه دي. خوراک حلال کار دی، اوبه څښل دا حلال کار دی، او د خپلې زنانې سره نزدېکت او جما کول دا حلال عمل دی. لیکن ما ته حلال پرېږدو، په روژه کې ټوله ورځ د سترګو په زنا باندې اخته یي. ټلیفون مخ ته نیولی دی، په هغې کې د فیسبوک ډرامې دي، په هغې کې غلط تصویرونه دي، په هغې کې فحش ترتیبونه دي، او په هغې کې ډرامې، او په هغې کې هغه عبثیات کتل. نو سترګه د سهاره څه په زنا کې لګیا ده تر مازدیګره پورې، او دا ناروا کار دی. روا دې پرېښوئ، په ناروا کې لګیا. او ژبه ټوله ورځ په غیبت کې لګیا ده، او ژبه ټوله ورځ په بهتان کې لګیا ده، او ژبه په داسې خبرو کې لګیا ده چې د هغې په خاطر باندې پر انسان باندې د الله تعالی لعنت راوري. نو ټوله ورځ په لعنت کې مبتلا دی. او غوږونه دې په حفاظت کې نه دي، او د بدن ټول اندامونه دې په حفاظت کې نه دي. زه دا وایم چې هغه حلال کارونه دي هغې موږ پرېښي دي، او په حرامو کې لګیا یو، او د هغې باوجود د خپل عملو ته بیا د روژې نه ورکوو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا ظمآ. ډېر روژهتیان غریبان دا دي چې د هغې دپاره د تندې بغیر نور یو شی ورپاته نس، صرف د ورځې تند ورباندې تېره سول، وږه ورباندې تېره سوله، ځکه د خوله بنده کړې وي، نه یې خوراک کوئ نه یې څښل کول. لیکن نور ټوله ورځ د سترګو په زنا اخته دی، نور ټوله ورځ د ژبې په ګناه اخته دی، نور ټوله ورځ د غوږونو په ګناه اخته دی، او نور ټوله ورځ په زندګي په ګناهونو کې تېرېږي. نو بیا د هغې غریب دپاره د دې روژې نیولو په خاطر د تندې بغیر بله یوه ګټه نشته. د دې دا معنا چې دا روژه د الله تعالی په دربار کې د یو بېشته قدر نه لري. او وکم من صائم وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر. ډېر خلک د شپې تراویح کوي، لیکن د هغې باوجود شپه بیا ټوله په چکو په میلو کې تېره کړي، او شپه ټوله په ګناو په کرمبوډو کې تېره کړي. هغې په دې خاطر باندې چې بیا د ورځ ټوله په خوب کې تېره سي، د روژه پر ځان باندې لنډوي. ځان بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دې غریب ته د تراویح په کولو کې د بدخوابۍ بغیر بل شی نه صرفات، صرف بدخوابي ور باندې تېره سوله، او هغه پر ځان باندې تکلیف تېر کړي. لیکن دغه بدخوابي د الله تعالی په حضور کې د الله په دربار کې د یو بېشته قدر نه لري. ځکه زه ډېره خبره دا کوم چې نفلونه او نفلي عبادات او تلاوتونه او ذکرونه د هغې څه مخکې یو قدم زموږ په معاشره کې ضروري دی. هغه دا دی چې په دې میاشته کې د ګناهو څخه د خپل ځان حفاظت کول، خپل سترګه محفوظول، او خپل غوږونه محفوظول، او خپل ژبه په حفاظت کې ساتل، او د خپل بدن ترتیب او نظم داسې جوړول چې سړی د ګناه د ځای څخه محفوظ وي. بیا دا روژه مبارکه روژه ده. او دویمه ضروري خبره هغه دا ده چې دې میاشته کې کم از کم د ځان دپاره حلال نفقه پیدا کول، چې کومه ګوله باندې د انسان روژه مات کېږي، او پر کومه ګوله باندې د انسان فیصلمۍ دی، چې په کومه ګوله باندې د انسان د بچانو روژه مات دی، او چې په کومه ګوله باندې د انسان د بچانو فیصلمۍ دی. دا ګوله چې دې راپورته کړه، دې ګوله ته لږ وګوره، دی فکر کې وکړه چې دا څنګه وګټل سوه، په کم تجارت و کاروبار باندې ما وګټله، په هغې کې خو به ما درواغ نه ویلي، په هغې کې خو به ما چا ته دوکه نه ورکړې، په هغې کې خو به ما د چا سره خیانت په هغې کې خو به ما د چا سره خیانت او دوکه نه یې کړې. که چیرې د دې ټولو حالاتو څخه دا ګوله صفا وله، بیا په هغې باندې خپل روژه مات وکړه، په هغې باندې خپل پیشلمی وکړه. لکه څنګه چې د ګټلو فکر کوي چې یاره ما څنګه وګټله، د هغه رقم دا فکر وکړه چې دا په کومو اوبو باندې خیشته سوله، او دا ګوله په کومو بوټو باندې پخه سوله. او که چیرې خدا نه خواسته هغه حرام وي، ګډوډه یې مشتبه یي، ما درته ویل بیا خو د دې روژې ډېره ګټه نه وي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې یوه ګوله حرامه سړی خوري، د 40 ورځو پورې الله تعالی د هغې لمونځ روژه نه قبلوي.
نو دویمه ضروري خبره دا ده چې د خپل ځان دپاره د حلال نفقې بندوبست کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان لله ملک علی بیت المقدس، الله تعالی یو ملائکه پر بیت المقدس مقرره کړې ده. ینادي فی کل یوم 5 مرات، 5 واره پر دې ټولو انسانانو باندې آواز کوي، الا من کان اکله حراما، ای خلکو چې د چا نفقه حرام ای، لا يقبل الله عدلا ولا صرفا، نه الله فرضی عبادت قبلی نه نفلی عبادت قبلی، ما لم یخرج ذلک الحرام من بیتی، چې درسو پورې د حرام سړی د خپل کور نه وباسي، فإذ مات على ذلك فأنا بريء منه، که پر دغه حرام تجارت، پر دغه حرام کاروبار، پر دغه حرام نفقه باندې دل مرګ رالی، پیغمبر علیه السلام وایي زه د دې بنده څه بیزاره. نو دویمه خبره ډیره ضروري زموږ او ستاسو په روژه کې دا ده چې کم روژه ماتو پیشلمی سړی کوي د هغې دپاره خامخا دا نه ده ضروري چې سړی دې غوړه نفقه پیدا کړي، خوږه نفقه دې پیدا کړي، لیکن هغې دې ګډه وډی وچه ګوله پیدا کړي، یو غړپ د شلومبو پیدا کړه، د اوبو سره یې تېره کړه، لیکن دا فکر او دا سوچ ځان خپل کړه چې دا نفقه حلاله وي او په دې نفقه کې ګډوډي نه وي، په دې نفقه کې تا درواغ نه وي ویلي، په دې کې دې دوکه نه وي کړې، په دې کې د مسلمان څه عیب نه وي کړی، او په دې کې د مسلمان خطا ایستلی نه وي، ځکه په دې ټولو شیانو باندې نفقه